که جنسي کمزورتیا لرئ نو دغه څلور اسانه تمرینونه یې په کم وخت کې درملنه کوي. سلام، وخت مو پخیر. د نورو معلوماتو لپاره د مهربانۍ له مخې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. که جنسي کمزورتیا لرئ نو دغه څلور اسانه تمرینونه په کم وخت کې درملنه کوي. جنسي ستونزې او ناروغۍ په هر عمر لرونکو کسانو کې که نارینه یا ښځینه وي شتون درلودلی شي. په ښځو او نارینه‌وو کې ګډې جنسي ستونزې او ناروغۍ د جنسي اړیکو په اړه نه لیوالتیا، د جنسي اړیکو په اړه ویره، پر ځان بې باوري، د جنسي اړیکو د ترسره کولو په وخت کې درد او نور دي. بیا په جلا ډول د تناسلي آلې نه پورته کېدل، زر انځار او د مني کموالی، د نارینه شنډوالۍ، د جنسي اړیکو په وخت کې د درد احساس او د میاشتنۍ ناروغۍ ګډوډي په ښځو کې جنسي ستونزې او ناروغۍ دي. پورته ناروغۍ او ستونزې دوه لوی لاملونه لري چې یا بد فزیکي لامل وي او یا هم روحي او ذهني. د فزیکي لامل په وخت کې پرته د وخت له ځنډ څخه ناروغ کس باید ډاکټر ته لاړ شي. او که ستونزه ذهني او روحي وي نو درملو ترڅنګ نورې چارې هم شتون لري چې ناروغ یې باید ترسره کړي. په دې ویډیو کې څلور هغه تمرینونه درته په ګوته کوو چې نارینه او ځوانان له جنسي کمزوري خلاصوي، کوم چې د خپلې مېرمنې سره د جنسي اړیکو د ترسره کولو وړتیا نه لري. لومړی، د وزن پورته کول. په منظم ډول د غړو د ښکلا په کلب، جیم کې او یا هم په کور کې او کار ځای کې د وزن پورته کول په وجود کې د نارینه جنسي هورمون ټسټوسټرون زیاتوي. وزن په داسې طریقې سره پورته کړئ چې د اوږو، غرونو، سینې او لاسونو عضلې په حرکت راولي. دویم، یوګا. د یوګا تمرین تر ډیره هندي ریښه لري او په هغه هیواد کې ډیر دود دی. یوګا د انسان وجود انعطاف او تغییر منونکی جوړوي. یوګا تمرین کولی شي چې د وجود هر غړي ته حرکت ورکړي او د وینې دوران په ښه ډول سره په جریان کې شي. د یوګا یوه بله ګټه دا ده چې د ښځې او خاوند لپاره جنسي اړیکې اسانوي او دوی کولی شي چې له بېلابېلو لارو دغه اړیکې ترسره کړي. درېیم، ګړندی قدم وهل. د هارورډ انسټیټیوټ د یوه څېړنې له مخې چې د 50 کالونو په شاوخوا کې په 1000 سړیو ترسره شوې وه، ثبوت کړی چې په نارینه‌وو کې د ګړندي قدم وهل تمرین تر 30 سلنه د تناسلي آلې د پورته کولو ستونزه او کمزورتیا له منځه وړي. د تیز قدم وهلو بله ګټه دا ده چې د وینې رګونه پاک ساتي او د زړه د حملې مخنیوی کوي. څېړنې په ګوته کوي چې د تناسلي آلې د نه پورته کېدو په پار باید هره ورځ د 3 څخه تر 4 کیلومتره پورې تیز قدم ووهل شي تر څو دا ستونزه په طبیعي ډول سره حل شي. څلورم، لامبو وهل. په نارینه‌وو کې د جنسي کمزورتیاوو په ځانګړي ډول د زر انځر لپاره غوره درملنه لامبو وهل دي. د جنسي ناروغیو د ډاکټرانو په وینا چې لامبو وهل دوه ګټې لري. لومړی، د انسان وزن کموي چې ډیر وزن په خپله هم د جنسي اړیکو پر وړاندې یو خنډ او ستونزه ده. دویم، دا چې د لامبو وهلو تمرین بیا د جنسي اړیکو په وخت کې د وجود تحمل او ثابتوالی یې ډیروي. مطلب دا چې د جنسي اړیکو د ترسره کولو په وخت کې د ستړیا او بې صبرۍ ستونزه له منځه وړي. دوی لارښوونه کوي چې په یوه اونۍ کې 3 ځلې او بیا د 20 دقیقو لپاره لامبو وهل کولی شي چې جنسي کمزورتیا له منځه یوسي او په اسانۍ دغه ستونزه حل کړي. که درمنو ملګرو که مو ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک او شیر یې کړئ او زموږ چینل د نورو معلوماتو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.